السلام علیکم ملګرو. پی اس ال شروع شوی دی، پاکستان سپر لیگ شروع شوی دی. په دې کې اولنی میچ چې کوم شو ډیر زبردست میچ شو. د میچ مکمل سکور کارت سره شریکوم د لاهور قلندر او اسلام آباد یونایټډ ترمن میچ شو. نن میچونه پکې چا دي 2 بجې یو میچ دی او بل میچ ماخام دی، هغه هم د سره شریکوم چې دغه چا میچونه دي. راځو دغه میچ سکور کارت طرف ته چې اسلام آباد یونایټډ حد کړی دی او به خاص کر دغه کپټن چې کوم دی په بیټینګ کې حد کړی دی. شاداب خان ډیر غټ سکور اړول دی. شاداب خان او دغه سلمان په مدد سره اسلام آباد یونایټډ لاهور قلندر ته چې کوم سکور کړي ډیر غټ سکور کړي هغه ته راوړل او ډیر غټ هدف ورته چیس کو. دغه میچ سکور کارت طرف ته راځو. لاهور قلندر یو سل 15 سکور کړي، سبزاده فرحان پکې و 15 سکور کړي، فخر زمان پکې 13 کړي، عبد الله شفیق 30 سکور کړي او ډاوسن پکې یو اویا سکور کړي. اسلام آباد یونایټډ بولینګ طرف ته کرا شو. نسیم شاه په څورو کې شپږ د شروع کړي دی، یو وکټ هغه سه او به شاه کم نسیم شاه ور دی یو اور کې 15 سکور کړي، کوم وکټ نه هغه نور بالینګ نه ور کړي. فهم مشرف په درو کې سلوي خور کړی دی، ډیر سکور ور کړی دی. کوم وکټ انده غستې ما دوسیم په څورو کې درې سکور ور کړی دی، د هم کوم وکټ انده غستې. شاداب خان پکې بیټر خ بولینګ کړی دی، په څورو ور کې صحیح سکور ور کړی دی او یو وکټ یې غستې ده او تیمال میرز په څورو کې 15 سکور ور کړی دی، دوه وکټ یې غستې سکور ډیر ور کړی دی، خو وکټ یې مسره دوه غستې دي. اسلام آباد بیټینګ طرف ته کرا شو. یو سل 15 سکور کوم هدف چې هغه اسلام آباد یونایټډ ډیر په اسانه طریقې سره پوره. اسلام آباد یونایټډ دا سکور دي پوره کړل ته باندې کدا 15 کم 200 سکور ته چې دا 100 سکور یا 15 کم 100 سکور دغه شای پوره کړل. راشو اسلام آباد یونایټډ بیټینګ طرف ته شاداب خان چې کوم کپټن دی د اسلام آباد یونایټډ بهترین بالینګ هم کړو او څور بیا سکور کړی دي. صرف او صرف په یو څل بال باندې شپږ توريزي والی دي او درې غټ شپږ دي خپل ټیم لپاره والی دي. هغه سلمان سره بیټر غټ پارتنرشپ کړی دی او سکور یې سره کړی دي. څور په سکور هغه سلمان کړی دي، یو دیش بال باندې او توريزي والی دي او درې غټ شپږ دي والی دي. هیلز پکې داینه علاوه کم چې د انګلند لوبغاړي دي شپږ دي سکور کړی دي. لاهور قلندر بالینګ طرف ته کرا شو، ډېر سخت والی ور کړی دي چې لاهور قلندر یو سل 15 سکور کړی، اسلام آباد یونایټډ 200 سکور وکړ 200 سکور وکړ. لاهور د بالینګ طرف ته راځو. شاهنشاه افریدي کپټن دی، څور ور کې یو د سکور وکړ دی، خپ بالینګ کړی دی، کوم وکټ نه غستې. زمان خان په درې ور کې درې سکور وکړ دی، یو وکټ یې غستې ده. جانداد خان پکې به څور ور کې نه هدي شروع کړی دی، کوم وکټ نه غستې او حارث راو په درې کې اته شروع کړی دی، د هم کوم وکټ نه سکور ډیر زیات ور کړی دی. سلمان پیاز په 2.2 ور کې درې شروع کړی دی، یو وکټ یې غستې او ډیوډ ویزي په 2 کې صحیح سکور وکړ دی، کوم وکټ نه غستې. نو اسلام آباد یونایټډ مینوال ته ډېر مبارک وي دغه میچ ګټلو باندې. پاته وکټو سره اسلام آباد یونایټډ دغه میچ وګټو. صرف او صرف دوه لوبغاړي سوځلو، د شاداب خان او د اغا سلمان په بیټینګ په وجه باندې اسلام آباد یونایټډ دغه زوم غټ سکور او زوم غټ هدف چیس کو. نن میچ طرف ته کرا شو. پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټر ترمن میچ دغه میچ 2 بجې شروع کیږي. دوه میچونه دي او بل میچ په 9 بجې د ملتان سلطان او د کراچي کینګز ترمن میچ دی، دغه هم دوه ډېر خوندور میچونه دي. د ویډیو کتلو ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دې وجه مشر کې چې پی اس ال میچونه شروع شي ویډیو ډېر خوندور میچونه دي. ان شاء الله د هر یو میچ سکور کارت به تاسو سره شریکو. د ویډیو کتلو ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو لرئ د الله په امان.